بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ موږ او تاسو لومړي فصل ته راځو چې د اخلاقو او آدابو پیژندنه په اسلامي شریعت کې او د هغې مقام. اسلامي شریعت په اخلاقو باندې ډېر ټینګار کړی او اسلامي امت یې ښه اخلاقو ته رابللی. همدارنګې الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي: فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. قرآن کریم کې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته د اوچتو اخلاقو والی، تا ته من اوچت اخلاق درکړي. همدارنګه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې غوره شخص ما ته هغه څوک دی چې د هغه ښه اخلاق. اسلامي شریعت یو ځانګړی قانون دی د انسانانو لپاره چې الله رب العزت د انسان د ژوند هره برخه پکې بیان کړې، چې د هغې برخې نه یوه برخه اخلاقي نظام دی چې دا په ټولنه کې ډېر اهمیت لري، نو دا هم تشریح کړې ده. راځو د علماو له نظره د اخلاقو پیژندنه چې اخلاق په لغت کې څه ته وایي او اخلاق په اصطلاح کې څه ته وایي.